لاړ شه د یو سړي لاسنیوي له چې دیندار یې لاړ شه د یو سړي لاسنیوي له چې بېدینه یې دواړه مسلمانان دي که نه دي که نه یو به کافر دی مسلمانان دي هر یو دا وایي زما اعتماد په چا باندې دی په الله باندې دی او هر یو دا وایي چې الله څه کوي هغه ښه کوي دا خو هر چا په خوله ده خو ته به فرق د دې دواړو په مصیبتونو کې ویني چې دغه دینداره به لږ وخت وروسته ووایي به د الله شکر دی او څه وخت وروسته د الله شکر دی وی په دې کې خیر بس د الله فیصلې دې موږ پرې راضي وي چې الله راضي دی موږ پرې راضي یو الله دې زموږ نه راضي شي دا خبرې به زه نه اوري نه به جزه فزئ نه به چغي نه به چوغاري نه به د جاهلیت خبرې نه به د جاهلیت رسمونه او رواجونه بل طرف ته چې هغه مسلمان دی خو دینداره نه دی په دین کې کمزوری د ده په دې غم کې د جاهلیت خبرې به اوري هله وي د ده نه بعد به موږ څه کوو ګوره دا اعتماد کې کمزورتیا ده لکه ما ووایي که دا خبره دې لپاره بیانوم چې په خوله باندې هر سړی زما په الله اعتماد اوس دې ووایي چې د ده نه بعد به موږ څه کوو د ده مکمل اعتماد دی په الله باندې دا کمزور دی ځکه چې د ده نه بعد به موږ څه کوو نو سوال دا دی ته چې څوک یادوي چې د ده نه بعد به موږ څه کوو دی چا ساتو دی چا ساتو چې ته دا وایي چې د ده نه بعد به زه څه کوو ښه د دې سړي په دې غم کې به ته د جاهلیت کارونه هم ویني ځان وهل ګریوان شلول ویښته ویسته د سر چغې چوغاري ویر ماتم دا ټولې خبرې پکې ویني فرق د هغه کې دا دی چې هغه سړی د زړه د کومې نه په الله باندې یقین ساتي او په الله باندې اعتماد دی رښتینی اعتماد او دا بل کمزوری دی په خپله خبره کې دا دویم کمزوری دی نو توکل دی ته وایي چې ته خپل هر سروالی او الله ته وسپاري چې بس الله به زما کارسازي الله به زما دا کار زما دپاره روان کړي الله به دا لار ماته اسانوي الله به دا کار کوي الله به دا کار کوي الله به دا کار کوي ته ګورې چې الله کېږي که نه